جلاله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا الله پاک انزلسم نمبر نم دے 15 نمبر. یا غفارو جل جلالہم. یا غفارو جل جلالہم، اے بخون کیا، اے ډیر بخنه کون کیا. معنی سره اے بخون کیا ذات. علماء کرام رضی ډیری فائدې ذکر کړې دي. یو فائدہ پکې دارا چې کوم درنه سنانا یا غفارو جل جلالو امشره پاره ویو ولاړه پناس هر وخت سره وی یا غفارو جل جلاله ټول ګناونه متعالی تعالی او بخي. څه بشي؟ ټول وړا غړ ګناونه متعالی او بخي. او دغه نفس چې کوم خراب خواهشات دي هغه تعالی لري کی. هغه نفس دې ګناونه تر احکاږي کنه. ځکه موږ نفسونو زموږ دشمن نفس دشمن دی غني انسان په غړ دشمن دی. دا نفس په کنټرول کې شي ا دې وته ګناه من حکم بیان کوي. دا تجربه شوی خبره ده. ولاړه بناس سویږي یا غفارو جل جلاله. یو به ګناونه معاف شي دې مسو شي دا نفس په کنټرول کې شي. ادره من ناجایز مطالبه نه کوي. دین امر فائدہ پکې دارا چې کوم نرنه سنانه دا پاک دانوم دا الفاظ وی کنه په ولاړه بناستا. یا غفار اغفر لي یا غفار اغفر لي ذنوبي یا غفار اغفر لي ذنوبي. معنی دا اے بخون کیا زما گناہوں معاف کی. و جمید مز نفس او سل پیرللی هر جمعه د جمید مز نفس نو الله تعالی هغه بخنو کی او په آخرت کې الله جنت ته داخل کی. اسانه هونه ده جمید منذشي سل پیرسو یا غفار اغفر لي ذنوبي یا غفار اغفر لي ذنوبي. نو الله وټول ګناہوں ته معاف کی جنت ته داخل کی. او درې نمبر پیدا پکې دارا چې څوک کم نرنه زنانه مازیګر من نفس یا غفار اغفر لي یا غفار اغفر لي دارو زانا مازیګر مان نفس وی نو الله تعالی باندې وبخي او بخل شو کسان چې قیامت کې مرګري کی. دا ما څنګه خبره ده مازیګر نه مخام یا غفار اغفر لي یا غفار اغفر لي اسانه خبره. څلورم نمبر فائدہ پکې دارا چې کوم نارنه زنانه جمید من نفس سرزل راوللی یا غفار اغفر لي نو دنه با سر یا غفار اغفر لي وای و دنه به رزق تنګي ختم شي او به ګمانه رزق بوته ملایي. ان الله تعالی و د رزق دروازې سره کولاو کی. کوه اسانه خبره ده کنه. د جمید من نفس کړه سنتو کی سنتو نه بعد ویل شي او جمید من پاز من نفس ویل شي. سل بیر یا غفار اغفر لي الله تعالی و د رزق دروازې را کولاو کی. پنځم نمبر پیدا پکې دارا چې کوم سره کوم سره ډېر غوسه ورسي کنه هر وخت دا درغه خبره جوړ کړي په کور کې وروړو خبرو باندې غوسه کیږي. مارګه کم شو مارګه سیوا شو روټه ودی بیٹه ماشاء الله بعض داسې بد اخلاق اوندي. نو داسې یو غوسناک کړي دي چې هغه مشره پر الله پاک د نوموي یا غفار اغفر لي الله دغه غوسه ختمه کی. ختمه مطلب نه چې مکمل به ختمه شي. ها غوسه په کنټرول کې شي. څنګه بشي چې غوسه نه ورته به غیرت نه لګا دا څنګه نه وکړي بعض هي شي کنه وی غوسه بګینه مطلب غوسه د کنټرول کې شي. بے ځای به د غوسه نه استعمالي بے ځای مطلب زته بچا سره نه ودا تجربه شوی خبره ده. ها غوسه نه کړی او غوسه په کنټرول کې نه ده او دا نوم همیشه وی یا غفار اغفر لي هغه ته هغه به غوسه په کنټرول کې شي. او هغه بل کس دی وی لکه بل کس غوسه شوی ده کنه ابل کس الله د نوم یا غفارو جل جلاله یا غفارو سو په عرب سو په شي هغه طرف ته چوب کی الله ودا کس نه غوسه ختم کی. ندی وجه نه یو ډېر فائدناک نوم دی چې موږ تاسو ولاړه په ناس هر وخت دا نوم غو. یا غفارو یغفر لي